مرحبا اخترا د خوخیو سمندرا لالوری د سختن ډک د اسمان د رحمتونو علاج د غمونو تبریک الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. معزز او قدرمندو ورونو د لوی اختر په مناسبت چې مو کوم درسونه را پیل کړي وو، نننی درس مو دې ته بیل کړی دی چې د تشریق تکبیرونه وپېژنو. قلاب د یار د کلکندو ګورو ځوانان خلل تورو ځوانان خلل. تکبیرات التشریق دا ویل واجب دي، تر ار فرض مانزه ورسته یو ځل ویل واجب. دا خبره دی واضحه وي چې دا تکبیرونه کم دي، پر چا ویل واجب دي، په څونه وختو کې ویل واجب دي. دا تکبیرونه کم دي، څه وخت ویل واجب دي، پر چا ویل واجب دي، او په څونه لمنځو کې ویل واجب دي. دا خبره د تاسو ته واضح وي چې تکبیرات التشریق الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دیتا تکبیرات التشریق وای. دا تر ار فرض منځه ورسته ویل واجب دي، ځای کم دي، ځای تر فرض المنځو ورسته دي، تر نفل المنځو ورسته نسته، تر سنت ورسته نسته، تر واجب ورسته یعنی تر وتر ورسته نسته، تر فرض منځه ورسته ویل واجب. پر چا واجب دي؟ د مفتابه قول مطابق پر نارینه هم ویل واجب دي، پر ښځه هم ویل واجب دي، پر مقیم، مسافر، ښاري او صحرایي پر ټولو ویل واجب دي. که څوک په ښار کې اوسي، که په صحرا کې اوسي، که مسافر وي، که مسافر نه وي، په کور کې وي، که نر وي، که ښځه وي، پر ټولو ویل واجب دي. البته نارینه به په لوړ اواز وایي، ښځې به په ټیټ اواز وایي. او دا تکبیرونه په 23 لمنځو کې ویل کېږي، یعنی د عرفات د ورځې چې د ذوالحجې د میاشتې 9 تاریخ کېږي، د سهار د لمانځه څخه شروع کېږي د 14 تاریخ تر مازدیګره پورې، چې د اختر 4مه ورځ کېږي، یعنی د اختر د 4مې ورځې تر مازدیګر تر لمانځه وروسته لا هم ویل کېږي. 23 لمنځونه کېږي. 15 لمنځونه د عرفات ورځې دي، 15 لمنځونه د اختر د اولې ورځې دي، دا یې 10، 15 لمنځونه د اختر د 2مې ورځې دي، دا یې 15، 15 لمنځونه د اختر د 3مې ورځې دي، دا یې 20، او 3 لمنځونه د 4مې ورځې دي، سهار، ماپښین، مازدیګر. او دا به تر لمانځه وروسته فورا داسې پیوسته به یې وایي. او که د امام تکبیر ویل هیر سوه، مقتدیانو ته پکار ده چې فورا تکبیرونه شروع کړي، د دې انتظار دې نه کوي چې امام یې وایي یا یې نه وایي. او د لوی اختر تر لمانځه وروسته هم د ځینو په نیز واجب دي. یوه بله خبره دا چې زموږ ډېر خلک د اختر په شپو په خوشحالیو باندې اخته وي، او څوک په سوداو اخته وي، څوک په مجلسو اخته وي. بیخي د دې شپې و عبادت ته پام نه وي. حال دا چې د اخترو د شپو د عبادت ډېر زیات ثواب لري. اکثره ځوانان بیا د اختر په شپه بازار ته ځي، د ساراو خلک هم راغلي، د ښار خلک هم تللي، په بازار کې ډېر رش. حال دا چې په دې شپه خو باید هغه کسان سودا وکړي چې هغه مسافر لیرې تللي په دې شپه را رسېدلي. دا کورني د ښار خلکو د ساراو خلکو باید په دې شپه باندې بیروبار په بازارو کې جوړ نه کړي، او په بازارو کې ډېر خلک په تکلیف سوي، په تنګ سوي، ازاریان خلک راځي، خلک یې ځورولي. په حدیث شریف کې راغلی دی، دغه حدیث طبراني را نقل کړی دی، وایي کوم سړی چې د اخترونو په شپه، یعنی د کوچني اختر او د لوی اختر په شپه بیداره پاته سي، عبادت وکړي، نو الله جل جلاله به د ده زړه په هغه ورځ ژوندی وساتي چې په هغه ورځ زړونه مړه کېږي. یعنی په کومه ورځ چې خلک د قیامت په ورځ له سختیو څخه سخت پریشانه وي، په هغه ورځ به دغه کس د سختیو څخه په امان وي. د قیامت د ورځې ډېرې سختۍ دي، که چیرې ته د دغه اختر په شپه باندې عبادت وکړې، د دغه سختیو څخه به دې الله عز وجل وساتي. یوه دا خبره. دوهمه خبره دا ده چې
د کوچني اختر او د لوی اختر دا دوې ورځې الله جل جلاله مسلمانانو ته د خوشحالۍ ورځې ورکړي دي او په دغو دواړو ورځو کې د شکر په ډول دوه رکعاته لمونځ کول واجب. البته دا 2 رکعاته لمونځ چې د کوچني اختر لمونځ دی یا د لوی اختر لمونځ دی دا پر هغه چا باندې واجب دی چې د جمعې لمونځ ورباندې واجب وي، یعنې د ښار پر خلکو سته، د سارا پر خلکو نسته، پر مسافرو نسته، پر مقیمینو باندې سته، پر معذورینو نسته، غیر معذورینو باندې سته، پر بندیانو نسته. پر چا چې د جمعې لمونځ واجب و پر هغه د اختر لمونځ هم واجب. البته دا خبره دې یاده وي چې په هغه لمانځه کې د خطبې ویل شرط دي، خو په دې لمانځه کې د خطبې ویل شرط نه دي. دغه د لمانځه طریقه دا باید زده کړي. خو مخکې تر دې چې د لمانځه طریقه زه تاسو ته وښیم، دا خبره په یاد وساتئ چې د اختر د لمانځه په طریقه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمهم الله په ځینو شیانو کې اختلاف سته. نو لہذا کوم ورونه چې دلته په افغانستان، پاکستان، هندوستان کې اوسیږي دلته ټول عیدګاوې پر حنفي مذهب مطابق کیږي او زموږ ځینې ورونه د هیواد د باندې اوسیږي چې زموږ د دغه واتساپ د مدرسې شاګردان دي یا مو ملګري محبین دي، هغه په عربي هیوادو کې اوسیږي یا په نورو هیوادو کې اوسیږي چې هلته امام د بل مذهب وي. نو که امام د بل مذهب وي دی پر هغه د دې پر طریقه لمونځ ورسره وکړي، خو د خپله د لمانځه طریقه دې زده کړي. که چیرې دی په خپل منځ کې یو ځای خپل امام پیدا کولی سوای او خپل منځ کولی سوای، خصوصا په کفري هیوادو کې هلته دی د دې حق لري، شریعت اجازه ورکوي چې څوک کور خپل امام وټاکي، هغه خپل امیر د دې سي په خپل صلاحیت باندې د اختر لمونځ وکړي. اوس نو راځو د لمانځه طریقې ته. په لمانځه کې 6 تکبیرونه بلابد دي، نور 2 رکعاته لمونځ دي د عام لمنځو په ډول دی. د عام المنځو سره دا دی چې په دې کې 6 تکبیره بلابد ویل کېږي او نیت د دې لمانځه چې دی اصلا هغه د زړه قصد دی چې په زړه کې مازې دا خبره راوګرځوې چې زه خو 2 رکعاته لمونځ کوم د کوچني اختر یا د لوی اختر او اقتدا مې د په دې حاضر امام پسې فقط د دې 2 خبرو فکر وکړي بس د هغه نیت. خو که غواړې چې الفاظ یې ووایه نو داسې به وایه نیت مې د زړه د اخلاص لمونځ کوم 2 رکعاته واجب د لوی اختر یا د کوچني اختر 6 تکبیره خاص خدای تعالی را مخ مې دی پر لوري د کعبې شریفي اقتدا مې د په دې حاضر امام پسې الله اکبر. دا د نیت الفاظ دي. هلته چې امام نیت کوي اکثره امام غږ وکړي چې ونیسئ نیت کوي، ځکه د عیدګاه په لمانځه کې خلک ډېري صفونه ډېري، نو نیت به ته کوې چې امام الله اکبر ووایه ته به هم الله اکبر ووایه. تر الله اکبر وروسته امام دسې فورا سبحانک اللهم وایي، ته به هم سبحانک اللهم ووایه، لاسونه به دې تر نامه لاندې نیولي چې سبحانک اللهم خلاص سي امام بل الله اکبر وایي، ته به یې هم ووایه، لاسونه به غوږو ته یوسې ایله به یې کې. بیا امام بل الله اکبر وایي، دا اول الله اکبر سره نو دوهم دریم کیږي او دا بلابود تکبیرونه چې دي په دې کې نو دوهم کیږي. لاسونه غوږو ته وړي ته به هم یوسې. بیا امام بل الله اکبر وایي، ته به هم الله اکبر ووایه، لاسونه به ایله کې بیا به تر نامه لاندې ونیسې. امام دسې الحمدلله شروع کړي. ګوره د شروع الله اکبر سره دي 4 تکبیرونه وویل، 3 تکبیرونه دغه بلابود سوه، 1 تکبیر د شروع سو، 4 تکبیره وویل سوه. امام دسې الحمدلله شروع کړل، وروسته یې سورت شروع کړي. د سورت وروسته بیا ځي رکوع ته، تم ځې رکوع ته، سجدې ته ځې. د هغه وروسته 2 رکعت ته راپورته کېږي. دا 2 رکعت ته چې راپورته سو دا خبره دې ستا یادوي چې د 2 رکعت په شروع کې هغه 3 تکبیره نه ویل کېږي، بلکې د 2 رکعت په شروع کې دستی امام الحمدلله شروع کی او سورت وای الحمدلله او سورت چې اخلاص کړل نو تبه امام دستی تر الحمدلله او سورت ورسته الله اکبر وای او الله اکبر ادرکو الله اکبر ندی لاسونه غوږو ته وړي تبم لاسونه غوږو ته وړي او الله اکبر به خامخا وای. بیا امام دوم الله اکبر وای ته هم وای، امام لاسونه الکی تم لاسونه الکی. بیا امام دریم الله اکبر وای لاسونه غوږو ته وړي الکی، تم الله اکبر وای لاسونه غوږو ته وړي الکی. بیا امام څلورم الله اکبر وای داغه سره رکوع ته ځي، تبه هم الله اکبر وای رکوع ته بولارس. بیا سجدې ته ځي، ناسته کوي، سلام ګرځي. ګورې د اختر په لمانځه کې دا خبره یادې وي که چیرې ته راغلې او داسې نه درلودې لمونځ درېدی که څوم اوبه موجودې وي
خو ستاسو لمونځ چې ردی د څه تیمم ووهه یا د لمانځه په جریان کې د اودس مات یا دې مخکې تازه کړي وي لمونځ چې شروع کېدي اودس ماتېدي بس د څه ځای پر ځای تیمم ووه په لمانځه کې ودرېږه او که چیرې امام لمونځ شروع کړی و ته راغللې امام په رکوع کې و نو د شروع الله اکبر چې دې ووایه هغه درې الله اکبرونه الله اکبر الله اکبر الله اکبر په رکوع کې ووایه او که چیرې د څخه تېر سوله د هغه تکبیرو راګرځول در باندې نشته او همدا ډول چې د لمانځه طریقه ده یا اول رکعت که د څخه تیر سو نو هغه به هم پر دغه ترتیب باندې راګرځئ په هغه کې به تکبیرونه وایه او که چیرې د لمانځه په منځ کې د اودس مات سي هم به تیمم ویې دغه پاته رکعت به د امام سره پوره کوې په دې تیمم وهلو باندې چې بلابود خبرې ونه کړي اودس یې نه ماتېږي او دا خبره دې هم یادوي چې د اختر په ورځ باندې ځینې سنتونه شته د اختر په ورځ غسل کول مسواک وهل د خپل توان مطابق ښې جامې اغوستل خوشبویي لګول ښه وختي پورته کېدل عیدګاه ته ښه وختي تلل البته که چیرې کوچنی اختر و تر عیدګاه مخکې یو خوږ شی خوړل لکه خرما یا شیریني او داسې نور او همدا ډول سرسایه مخکې ورکول که لوی اختر و په لوی اختر کې خو سرسایه نسته البته دا کار به وکړې چې د لوی اختر په ورځ باندې به امساک وکړي سهار چې راکښېنستلې شی مه خوره بیا تر هغه وخته پورې چې عیدګاه لمونځ دې وکړي د عیدګاه د لمانځه څخه چې راغللې خپله قرباني چې دې حلاله کړل د هغه څه یو شی وخوره په هغه کې هم اولین شی چې اینه وخورې دا ښه شی دی په حدیث باندې ثابته ده د پیغمبر علیه السلام څخه او پر کومه لار چې تللی یې بیرته پر هغه لار نه راتلل پر بله لار تلل پیاده تلل او په لاره کې الله اکبر الله اکبر یعنې تکبیرات تشریک ویل دا شی تر ټولو مهم دی خو په هر صورت که چیرې د چا سره کومه مسله پاته سي هغه هم کولی سي چې دا پوښتنه بیا د وټسپ د لارې راواستئ او دا خبره دې هم یادوي چې د اختر لمونځ په متعددو یعنې ډېرو ځایونو کې کېدل جایز دي او که چیرې د چا څه د اختر لمونځ تیر سو د اختر د لمانځه بیا قضا نسته او که د څه عذر له وجې څخه په لومړۍ ورځ باندې لمونځ ونه سي نو په دوهمه ورځ یې هم کولی سي او د لوی اختر لمونځ تر 14مې ورځې پورې هم کولی سي او د کوچني اختر لمونځ یوازې په دوهمه ورځ باندې کولی سي او دا مسله دې یادې که څوک د اختر لمانځه ته داسې وخت راسي چې امام تکبیرونه ویلي نو که امام د ولاړې په حالت کې وي دی ورسره شریک سي نو تر نیت تړلو وروسته دې فورا تکبیرونه ووایي که څه امام قرات شروع کړی وي او که په رکوع کې ورسره شریک سي نو که غالب ګمان دا و چې د تکبیرو څخه تر فارغې کېدو وروسته د امام سره رکوع نیولی سي نو نه نیت تړلو وروسته دې د 6 تکبیرونه ووایي وروسته دې رکوع ته ولاړ سي او که د رکوع نه نیولو بیره وه نو په رکوع کې دې د امام سره شریک سي او د رکوع په حالت کې دې د تسبیح پر ځای تکبیرونه ووایي مګر د رکوع په حالت کې د تکبیر ویلو په وخت کې دې لاسونه نه پورته کوي او که تکبیرونه تر پوره کېدو مخکې امام له رکوع څخه سر راپورته کوي نو دی به هم راپورته سي او په دې صورت کې چې څومره تکبیرونه پاته سوه هغه معاف دي که د اختر په لمانځه کې رکعت تیر سي نو د هغه د ادا کولو طریقه دا ده چې لومړی به قرأت وایي وروسته د تکبیرونه وایي د اصولو په رڼا کې اگر که په دا کار په کار دا وه چې تکبیرونه لومړی وویل سي لیکن څنګه چې په دې طریقه سره د دواړو رکعتونو تکبیرونه پرله پسې کیږي نو له همدې عمله د هغه پر خلاف حکم ورکول کیږي او که د امام تکبیرونه ویل هیر سي او په رکوع کې ور په یاد سي نو هغه ته په کار دا ده چې د رکوع په حالت کې تکبیرونه ووایي او قیام ته راونه ګرځېږي خو په هر صورت د لمانځه اهتمام کول او په ښه غور و فکر تلل او الله ته زارۍ کول دعا کول او د ګناهونو بخښه کول دا د انسان دپاره تر ټولو ستر او مهم عمل دی والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين غم ذکر جاروز مغل پردیسو گریوانونو علاج دا غمونو تبریک مرحبا اخترا د خوخیو سمندرا
للوري د سختن ډک د اسمان د رحمتونو علاج د غمونو تبریک تبریک پپخو کې د حجرې د طالبان د زولنې دی بس دا ته اسرې دی بس دا ته اسرې دی پپخو کې د حجرې د طالبان د زولنې دی بس دا ته اسرې دی بس دا ته اسرې دی لزان سار را ولزن لزندانونو علاج د غمونو تبریک تبریک مرحبا اختران د خوښیو سمندران للوري د سختن ډک د اسمان د رحمتونو علاج د غمونو تبریک